کله چې فقر خلک په قطار ودروي، سلګونه کورنۍ د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره انتظار باسي. روژې مبارکه میاشت د خیر او مرستې میاشت بلل کیږي. په همدې لړ کې د ORCDG موسسې د مسلم ایډ په مالي ملاتړ په کابل ښار کې سلګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې ووېشلې. د یادې موسسې مسوولین وایي چې دغه مرستې د رمضان د بشري پروګرام یوه برخه ده چې موخه یې د هغو کورنیو ملاتړ دی چې د سختو اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له جدي ننګونو سره مخ دي. نننۍ توضیح چې موږ کومه لرو دا د مسلم ایډ زموږ یو ډونر دی، د هغوی د خوا شوې ده. 411 فامیل ته موږ نن کومک کوو. په دې کومک کې یو بوجۍ اوړه، یو بوشکه غوړي، وریجې، لوبیا او دغه شان چې او بوره شامل دي. دا مرستې لکه څنګه چې موږ دې نه مخکې هم د ځینې بېوزله کورنیو سره مرستې کړي دي، د هغې په جریان کې نن بیا یو ځل موږ د بېوزلو کورنیو سره، یتیمانو سره، کونډو سره دوی سره موږ مرستې کوو چې کم د روژې میاشت کې یا د روژې نه مخکې د توکو اخیستو توان او طاقت نه لري. موږ سره کمیټه کې زموږ خپل کارمندان دي، د سکتور نفران دي. مثلا نننۍ زموږ سکتور اوقاف دی، د اوقاف نمایندګانو زموږ سره، د وزارت اقتصاد نمایندګانو، زموږ خپل نمایندګانو. نو په شریکه سره موږ دا سروې کړی ده، اسسمنټ کړی دی. نو انشاءالله چې د هغې کې کوم مشکل نه وي. زیاتر ډونران د مسلم ایډ په شمول پیناپیل کاناډا ده، پیناپیل UK دی، اسلامیک ریلیف دی چې د اوسي د طریقه کومکونه کوي. دې نه وړاندې پیناپیل کاناډا او پیناپیل USA هم زموږ سره مرستې کړې وي. دغه شان کله چې په کونړ او نورو ولایتونو کې زلزلې راغلې یا نور آفات راغله، په هغې کې هم زموږ سره ډېر کومکونه کړي دي. ټولو ډونرانو خصوصا مسلم ایډ زموږ سره د شلټر یا خیمو کومکونه کړي وو، د خوراکي موادو کومکونه یې کړي وو، د غیر خوراکي موادو کومکونه یې کړي وو. انشاءالله زمونږ د رمضاني یا روژې کوم کومکونه چې دي دا جریان مومي. د 15مې روژې نه وروسته بیا موږ یو بله توضیح لرو چې د هغې ډونر زموږ سره پیناپیل کاناډا دی، او د هغې نه وروسته بیا قرباني برنامې لرو، او دغه شان نور کومکونه هم زموږ سره په لاره دي انشاءالله. په همدې حال کې یو شمېر هغو کسانو چې دغه مرستې یې ترلاسه کړې د خوښۍ ترڅنګ وایي چې دا ډول مرستې د دوی لپاره د ژوند یوه مهمه هیله ده. بیکاري خو ډېره زیاته ده، بیکاري زیاته ده، او د مرسته هم که دي دغه بیکاره خلک ته څوک ورکړي دغه لپاره ښه ده. او څوک چې بیکاره دي او څوک کار کوي خو بیا هم وضع ښه ده، لږ ګزاره کوي، او څوک بیکار وي هغه ته مرسته وکړي ښه ده. د پروژې نه ډېر خوشحاله یو ځکه چې لکه موږ غونته کسانو ته ډېرو زیاتو ته دلته برخه ورکول شوې ده. انجینر صاحب هو له دې پروسې نه موږ مننه کوو چې هر څوک دی او هر څوک کوي خدای دې ورته قبول کړي. فقر لشته، خو د موسساتو دا ډول بشري مرستې د افغانانو د ژوند په کړکېچ کې د هیلو څراغ بلوي او د ژوند د نوې ورځې امکان رامنځته کوي. لیما صافی، زیرک TV، یوټیوب چینل، کابل.